ها نن بیا راغلی او خبره همداسې ده که نه. نن بیا زه اول خو تاسو ته دا ووایم که نه چې زه بیا دلته دغه ته ناست یم راسم بیا داسې ځان له دې کې ناست یم چې چا را باندې څه دغه رانه شي که نه. لا فی الحال دومره لا بدتمیزه شوي نه یي که نه چې مثال موږ کیمرې مخې ته کښېنو بل د خلکو مخکې لکیان کې دغه وکړو که نه. کله چې بیا هغه بدتمیزۍ ته ورسو مطلب زمونږ را هغه لږ بدل شي که نه. دا موبایل مې ډېر زیات خوځېږي ځکه چې ما سره لاس کې ټرایپوډ وغیره نشته دی او ورېږه زه الیکشن کې کور ښه پیله ته در وښیم ګوره څوک ښه دا ما تاسو ته نه در خو دا ما ځان دپاره کوو که نه. مالکه زه دې ویډیو کې داسې ګورم که نه نو بیا باسې دغه شي. ښه خبره مې دا کوله چې بله ورځ ما کومه تېره ویډیو چې کومه ما اچولې وه هغې کې دا خبره وه چې بیسیک کوم رولز دی د ویډیو جوړولو او کوم دغه دي که نه هغه څرنګ دي. لکه مثال ګوره ځینې خلک دغه جوړوي ده ویډیوګانې جوړوي بس یو ریل واچوي او بس یو مختصر غوندې دغه وکړي پکې او داسې خاص دغه نه وي. نن یخني ډېره ده ما دا څادر ځکه اچولی دی که نه. ښه ریل واچوي یا دغه وکړي مطلب څه داسې دغې نه وي موټو وي نه وي چې زه څه جوړوم څه نه جوړوم که نه. بس بیا ځان ته کنټنټ کریټر وایي یا د بل چا کنټنټ راواخلي کوپي کړي مطلب کوپي نه کړي ډیټو لکه هغه راواخلي او هغه خپل اکاونټ کې شیر کړي نو دا هم یو قسم نه پایرسي شوله. ښه د دې نه لکه ګوره ویډیو او یا دغه جوړول دا خو یو بیل ټاپک دی که نه. اصل کې چې کوم دی که نه کهاني لکه مطلب چاته ته یو څیز وایې د څه په باره کې وایې مثال دا کلی څنګه دی دا وخت څنګه تېرېږي یو څه وایې که نه لکه څنګه به وایې زه وایم دا بوټی دی دا شین دی او دا زما څادر دی دا براون کلر کې دا مطلب تنتين يا خالتي خالتي كنت نعمل يقول قلت شو أنا فلتم سنسيشن لكن نكون كهو شوف من الكاكا كتلت اللي جيش في الخلق كتلت التاني كنت مباني على ریالټي کې یو زه هغې له یو پلوټ منتخب کړو سمندر کنارې ته او په هغې باندې ډېره لکاو ډالرې په هغې باندې خرچه راغله که نه. بیا هیز اټ از لکه یو بحري جهاز یې جوړولو که نه لکه د هغې خو غټ دغه و هغه بحري جهاز یې جوړ کړو. دیو د هغې ټول فلم جوړ کړی دی یوټیوب کې به م وي هر ځای کې به وي. ښه بیا دیو هغه ځای دومره پوخ جوړ کړو چې دیو ویلې چې را روان وخت کې دا استعمال شي. ګوره زه تاسو خبرې په مطلب هم پوهېږم چې را روان وخت کې مونږ دا ځای لکه هیزه میوزیم یا هیزه بل څه لکه مثال ټیکټ پې ولګي یا هسې خلک راځي او یادګار جوړ شي. دا ولې د دې نه دیو ته مخکې څه پته وه چې یاره مونږ دا یو کهاني کومه چې جوړوو کوم کهاني چې مونږ لیکلې ده دیو ته دا څه پته وه چې دا به دومره کامیاب وي چې د دې خلک د دې ځي او یا دا کوم دي کې یاره کهاني فلم کې جوړه شوې ده مثال کوم ځي باندې په دې کهانۍ باندې فلم جوړ شوی دا به دومره لکه مشهوره شي چې بیا به خلک دا هغه ځي هغه سیټ له هغه پلوټ له خلک کتلو له راځي چې یاره آیا دا څنګه جوړ شوی دی. دا داسې نه وي دا هم هغو ته پته وي چې زمونږ د کهاني یا زمونږ د ویلو طریقه څنګه ده. مونږ یو ویډیو کې یو شی دغه کوو آیا مونږ دا څومره کامیابي په دې کې مونږ ته څه پته ده لکه مونږ ته هغو ته د خپلې کهانۍ نه پته وي چې یاره مونږ دا کهاني په دې طرز باندې پیش کوو نو انشاءالله لکه دا خلکو ته به دا د خلکو به دا خوښېږي. مین خبره هم دغه ده مونږ ویډیو راواخلو یو کنټنټ جوړ کړو یو دغه جوړ کړو. زه هم ډېرې ویډیوګانې کله راوالم کله یو څه وکړو کله بل څه بس چې خاص دغې نه وي فیسبوک هم ډک کړی دی مطلب هر څه طریقې ته چې خو دا نه وي ویډیوګانې داسې وي ګوره لکه څنګه چې زه تاسو ته اوس در وښیم انګلیش یو د امریکې یو ولاګر دی کیسي ناسټاټ او کیسي بابا چې کوم دی که نه هغه ته دغه ټول کیسي بابا وایي ځکه چې هغه پیله د ولاګینګ دنیا کې چې کوم قدم د ټول نه کامیاب قدم چې و هغه د کیسي و او د هغې نه علاوه نور هم راغلي زما چې کوم زه چې د چا نه ډېر انسپایر وم هغه عرفان جونیجو دی کراچۍ کې وي مونږ چې کوم ځای کې وو بس هلته نږدې و مونږ ته او د هغه نه زه ډېر زیات انسپایر وم که نه ځکه چې هغه کنټنټ داسې نه و لکه بلکل د عامو خلکو په شان کې د هغه کنټنټ چې کوم و هغه ډېر بس مطلب یو یونیک طریقه وه
او ډېره زیاته یونیک طریقه داسې وه چې بس د هر چا خوښېدله، هغه الفاظ ویلې کوم چې زموږ خوښېدل. خیر خبرې له راشو واپس. کانټینټ چې کوم دی که نه دا جوړ کا، خو تی په څه باندې جوړې د دې ځي کهاني بیان کا خلکو ته، کهاني جوړه کا. یو ویلاګر څه کار دی؟ داسې خو نه دی چې مطلب په پټو سترګو راپاڅېدې بس ویډیوګانې وښودلې، هر ځای کې یو ځای وښودو بس دغه شو. لمر ډېر تیز دی او خو سېزله نه کوي، ډېر سموت لکه لګي په جسم باندې، ځکه چې خاو ډېر و، باران شوی 2 ورځې مخکې او موسم یخ و که نه. نو ښه راځو خپلې خبرې له بیا. نو لکه یو ویډیو جوړه کا، یو دغه وکړه، یو کانټینټ جوړ کا، خو د هغې ویډیو موټیو بیان که چېرې دا تاسو ته جوړ کړل، خبرې وکړه د هغې سره، د هغې کوالټي بهتر کا، د هغې کنټراسټ وغیره هر څه ته وګوره، نو هله بیا ستا دغه کامیابېږي کانټینټ. داسې نه کامیابېږي که چې مړه بس ما پکې ویډیو مې جوړه کړله، هایلایټس مې پې کم کو، شیډو مې لږه ورکړه او سیچوریشن مې دونه بړاو کو او امبینس مې داسې کو چې بالکل لکه مطلب شین مې داسې شین کو چې هغه شین نه، دغه شینوالي نه به د خپل شین هم نفرت وشي. یاره داسې شین هم نه وي که نه، خپل ریالټي کې هر څه جوړ کا، لکه یو ډیسنټ ولاګ جوړ کا، یو ډیسنټ ویډیو جوړه کا چې خلک پې پوه شي. ویډیو غټه شوه زما په خیال سره. بس زه تاسو دا دغه وګورئ که نه، بس وکړو یاره، نن به بس کوو، بس دی یاره، خبرې نورې نه کوو ډېرې. صحیح شو. السلام علیکم. بله خبره، ما خپل نوم تاسو ته، زما نوم خو به لیکلی مې دی دغه باندې، زما نوم صدام حسین صافي دی.